د بلخ ولایت د برېښنا شرکت رئیس د یاد سب سټیشن په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویل چې دغه سب سټیشن په مجموعي ډول د 8 لکو ډالرو پر ارزښت د 15 میاشتو په موده کې د داخلي انجینرانو پر مټ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د چمتال ولسوالۍ 1200 کورنیو ته به برېښنا ورکړي. داسې د دې سب سټیشن له فعالېدو سره د چمتال د ولسوالۍ ډیره برخه به برقداره سي. په اول قدم کې د چمتال مرکزي د کلي په شمول دغه اول نار کومه ساحه سي ده د دې ساحې هغه 20000 شبکه تکمیله ده، یوازې هغه 4000 او 6000 هغې پاتې دي. د بلخ والي د یادې ولسوالۍ ټولو وګړو ته د دغه سب سټیشن د پرانیستې مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه چې زموږ په هیواد کې 20 کاله جګړه تیره شوې، ولس قرباني ورکړې، اوس مهال پکار ده او دا زموږ مسؤلیت دی چې د دغه هیواد د پرمختګ او ترقۍ په برخه کې کوښښ وکړو. د چمتال ولس ته د دې پروژې مبارکي وایم و ټول ته د دې ښه پروژې چې دا الحمدلله افتتاح کیږي او وشروع کیږي، بالخصوص د چمتال ولسوالۍ بیا ټول بلخ ولایت و ټول ته مبارکي وایم. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس وویل چې د افغانستان اسلامي امارت ټول مشران په دې لټه کې دي چې هیواد د ځان بسیاینې او پرمختګ په لوري بوزي، ځکه اسلامي امارت د ولس دی او ولس د اسلامي امارت او موږ ټول به په ګډه سره دغه هیواد د آبادۍ لوري ته بیایو. اسلامي امارت د موږ او تاسو ګډ کور ده. د دې ګډ کور ساتنه د هر افغان او هر وګړي مسؤلیت ده. د دې نظام د راوستلو قایمولو دپاره موږ یو نه هېرېدونکي ستړیاوې تېرې کړې دي او هغه انداز قرباني مو ورکړې ده چې تاریخ کې به یې چېرته د اسلامي نظام دپاره چا دومره په پریمان اندازه قرباني نه یې ورکړي. په پای کې د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو د افغانستان د اسلامي امارت له ټولو مشرانو څخه مننه وکړه چې د دوی د برق د نشوالي ستونزې ته یې رسیدنه کړې او د نورو ستونزو د حل لپاره یې تل هڅه کوي. پروردګار عالم چې دا ارمان زموږ پوره کړي، دا نور ارمانونه هم انشاءالله الرحمن الله تعالی پوره کوي. نو دا د برېښنا اوس له خیره سره راغله، انشاءالله چې خدای مهربانه ده ذاتي به رڼا کې ژوند کوو، څاګانې به وو، اوبه به زمیني راوباسو، په برق به دا اوبه راوباسو، خپل کښت خپل زراعت به له خیره مخکې بیایو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغې ولسوالۍ خلک د برق د نشوالي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې د دغه سب سټیشن په پرانیستلو سره به یې ستونزې تر یو حده حل شي.